د نظم عنوان دی د ازادۍ قیمت. یو لوی دریاب دی د اور چې د یوې غاړې نه بله غاړه اړولیدلی نشي. پکې مزل کول دي د سنګینونو په سر او د چړو په څوکو. زخمی چې هر راخوا درته وګړي ښکاري، چې ژوندي خلک درته هم لکه د مړي ښکاري، چې وارخطا ښکاري، ستړي ښکاري. لاشونه دومره چې څوک د ښخولو نه وي، ورونه داسې چې څوک د مړه کولو نه وي، چې وحشتونه ځان خړوب کړي د انسان په وینو، چې امن خپله معنا هیره کړي، نامه هیره کړي، بس چې ساګانې اغوستل هم زمانه هیره کړي. چې ککرۍ غوسې شي، بلها مرۍ غوسې شي، د انسانیت په نامه چې انسانان قتل شي، د پیو څښلو واړه ځوانان قتل شي، دا قیمتي ارزان قتل شي، حسرت قتل شي، ارمان قتل شي، چې د سپین ګیرو مشرانو دا زاړه جسمونه څه د کوړو خوراک شي، څه د پنجرو خوراک شي، څه د چنجو خوراک شي، چې ساندې شي ماحول، فضا سلګۍ شي، چې وحشتونه د انسان په زړه چړې خښې کړي. قدم کې درته اور خښ شي، لمبې خښې شي، حجره جومات اوسوځي، کلی بانډې اوسوځي، ښارونه ړنګ شي، لوټې شي، قصبې اوسوځي، چې د ټول عمر جمع شوې خزانې اوسوځي، غلې دې اوسوځي، په کور کې د خمبې اوسوځي، مال او متا څه چې په غاړه د جامې اوسوځي، چې ماشومان درته د ولږې مړه شي، چې یتیمان درته د ولږې مړه شي. ځای د فنا چې چرته وي، هلته مرګی ناست وي، د ژوند په تمه چې د مرګ خوله کې سړی ناست وي، چې درد او غم انسان ته دا لویه سینه اوشلوي، چې د ظلمي کفن ته ناوي لوپټه اوشلوي، چې په هر کور کې خلک بس خپلې جنازې ته جاړي، خپلې ادې ته جاړي، څوک خپل بابا ته جاړي، سرتوره خور سینه وهي شهید لالا ته جاړي، چې هیڅ اسری بل نه وي بس الله ته جاړي، نو هله پسته ازادي موندې شي، له دې نه پسته خپلواکي